ها بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینر محمد نبی او نن بزا اټوکیټ سیول 3D باندې کلاس اخلم. دا غیر بیسیک سیټینګ وکړو. مطلب دا چې د اټوکیټ او د اټوکیټ سیول 3D کله چې موږ بیسیک سیټینګ کوو کنه نو دا د دوه سافټویر د پاره یو شان دي. صحیح ده. نو موږ هغه څنګه کوو؟ د ټول مخکې بزا د دې چل به وکم چې دا سیول 3D برن کما او اټوکیټ برن کما. ټیک ده کنه؟ نو زما چې سافټویر رن کم زمو سره ده دې ته وګورئ که تاسو دې ته فکر وکړئ کنه دلته لیکلی دی سیول 3D امپیریل. صحیح ده کنه؟ سیول 3D امپیریل مطلب څه دی؟ سیول 3D امپیریل مونږ دلته کې سیول 3D وګورو په دې سرچ کې کنه دې ته لیکلی دی سیول 3D امپیریل کنه. او کومه دلته کې لاندې وګورئ دا څه لیکلی دی؟ دا لیکلی دی سیول 3D میټریک. وس دا امپیریل او میټریک دا لکه څه وایي او د دې څه دغه دی لکه په دې دواړو کې فرق څه دی؟ نو موږ اول خو په دې باندې پوهه پکار ده. صحیح دی که نه؟ که زه امپیریل کولاوم او که میټریک کولاوم نو دا چې دی دا څنګه کار کوي؟ نو زه به څه چلو کوم؟ سیول 3D امپیریل به کولاو کوم. امپیریل مطلب دا دی که نه؟ دا سیول 3D دی په اف پی ایس سیسټم باندې به کار کوي، یعنې فوټ پاونډ سیکنډ. په دې کې به ټولې خبرې چې دي هغه به په فوټونو کې. صحیح ده که نه؟ ټولې خبرې به څه کي؟ په فوټونو کې وي. او ویټ چې دی هغه به ټول په پاونډ کې که نه؟ او ټایم خو جسم سیکنډ دی. نو په فوټونو کې که مونږ کار کوو چې زمونږ ایریا دی په سکویر فیټ کې راوځي او که نه په ایکړ کې، نو مونږ به څه چل کوو؟ مونږ به امپیریل دغه ته ځو، سیول 3D ته ځو. ټیک شوه؟ اوس که چې د کې زمونږ کار ټول په میټریک سیسټم باندې لکه بار ملکونو کې زمونږ پاکستان کې هم ایم کے ایس سیسټم باندې دغه دی که نه زمونږ سیسټم چې دی یونټ سیسټم چې دی نو مونږ په میټریک سیسټم باندې کار کوو. نو میټریک سیسټم به بیا کولاو په دې کې ټولې خبرې په میټرو کیلومیټرو په دې کې راځي. صحیح ده که نه؟ نو زه به څه چلو کوم؟ که امپیریل کولاوم او که میټریک کولاوم دا وروسته سویچ کېدی شي. ښه نو څنګه به سویچ کېږي؟ اول به زه دا امپیریل کولاو کوم چې مونږ ته اندازه وشي. صحیح ده؟ په دې به زه کلیک وکړم، لږ وډې ویټ پورته وکړم. ټیک شو که نه؟ نو دا سیول 3D سافټویر کولاو شو که نه؟ سیول 3D سافټویر رن شو. خو دې زموږ سره اوس په کوم سیسټم باندې دی؟ دی په امپیریل سیسټم باندې دی. لکه زموږ سره دلته کې د ټوټل سټیشن پوینټونه دي. صحیح ده که نه؟ نو زه به څه چلو کوم؟ د ټوټل سټیشن پوینټونه نه به لکه دا د دې دا لینت زه ګورم. صحیح ده؟ دا څه وایي ما ته؟ 28.5 فوټ. دا 58.5 فوټ. صحیح ده که نه؟ 58.5 فیټ دی. صحیح ده؟ دغه شان دي که زه د دې دا ایریا وګورم مالې به ایریا به څه کې راکړې ده؟ په سکویر فیټ کې، په کنال کې، په مرله کې، په کنال مرله سکویر فیټ دریمونو کې الله کړي دي. صحیح ده که نه؟ نو دلته کې به ټولې د فوټونو خبرې. اوس که چې د کې زه داسې چل وکړم چې میټریک زه یم چې یاره نه دا خو ټیک ده زموږ سیسټم خو په میټریک باندې دی، نو بیا ماله به کار ده چې زه میټریک ته سویچ شم. صحیح ده که نه؟ دلته کې که مونږ وګورو که نه ښه د سټارټ ته به زه راشم. سټارټ ته دلته کې لیکلی دی که نه ټمپلیټ یې لیکلی. په دې ټمپلیټ به کلیک وکړم. دلته کې ته اوس وګورئ دا میټریک دی او دا څه دی؟ دا امپیریل دی. دلته سیول 3D امپیریل دی او سیول 3D میټریک دی. صحیح ده که نه؟ دا زموږ سره هغه دوه ټمپلیټ پراته دي. ډاټ DWT مطلب څه دی؟ ډاټ DWT مطلب دی ډرایینګ ټمپلیټ. صحیح ده که نه؟ نو ډرایینګ ټمپلیټ په زه څه کوم؟ د دې ځای نه کولاوالی شم. ښه اوس دا زموږ سره دا ډرایینګ 1 مطلب دا دی دا فایل لا سیو شوی نه دی که نه؟ نو په ټول سپیس کې مونږ ته څه ښایي؟ په ټول سپیس کې مونږ ته دا ښایي چې دا ډرایینګ 1 چې دی د هغې دپاره دلته کې لاندې دا د هغې پراسپیکټس چې دي دا کتی شي. صحیح شوه که نه؟ نو زه به د ټول نه اول داسې چل کوم چې کله کار شروع کوم دا خپل فایل به سیو کوم. صحیح ده که نه؟ نو زه به راشم دا فایل چې دی دی به زه سیو کوم. صحیح ده؟ دا زموږ سره څه دی؟ کلاس سیکنډ دی. صحیح شو که نه؟ نو مونږ په میجرمنټ یونټ
سیستم باندې موږ کار کوو کنه دا زموږ سره کلاس سیکنډ دی نه ته موږ ویلو چې سیکنډ کلاس سیکنډ دا چې اوس کله سیو کوم کنه سیب دلته کې نیم چینج شو کنه په دې ځای کې وګوره دلته نیم چینج شو ٹھیک ده کنه او دلته کې وګوره دلته کې څه چلو شو دلته کې نیم چینج شو ٹھیک ده کنه ها په دې باندې مونږه څه چلو کو مونږ ته پته ولګي چې را زموږ د څومره کار چې روان دی کاغه سیټینګ دی هغه هم د دې لپاره دی کا هغه پراسپیکټر دی نو هغه هم د دې لپاره دی صحیح ده نو دا ټول سیټینګ چې دی دا د دې لپاره شو صحیح ده اوس زما چې نه مال څه پکار دی مال خو یاره دا 3D میټریک پکار دی نو زه بیا څه چل کوم چې کله نیو کولاوم دلته کنه یا زره دې ویلکم وینډو ته راځم کنه گیټ سٹارټ نو په ټمپلیټ کې بس چلو کوم په میټریک باندې کلیک وکم صحیح شو اوس دلته کې دا میټریک سیستم کولاو شو کنه اوس دا میټریک از چې کوم غنه لکه لاین زرا والما 14 مطلب می داغي صحیح ده کنه بیا مې دي سي 45 بیا دي سي 100 بیا دې ما سکو دلته کې را لما 50 می کو بیا می بند کو ٹھیک شو کنه اوس دا چې زه فار ایگزامپل د دینه په دې باندې زه کمانډ اپلای کوم کنه فار ایگزامپل پارسل یو کمانډ زه په دې باندې اپلای کول غواړم دا به ان شاء الله بیا لسته کوم د دې سوال کو پراپرټي و د ولي کړه خدا پراپرټي موږ صحیح و د صحیح وضاحت لا د دې نشته نو موږ بس کو دا پراپرټي موږ سکا پارسل نیم لیکه د نوم ته نیم سکوير فیټ دا سره ولي چې سره راځي نیم دا څه ګوره صحیح ولیکو میټر سکوير اوس په دې کلاس سیکنډ کې کوم وګورو دلته کې څه لیکل دي صحیح ده کنه دلته کې لیکل دي سکوير فیټ نو دلته کې خبره د سکوير میټر دا او دلته کې خبره د سشوا د فوټونو شوا کنه پښتو کې مونږ چې دلته خبره د فوټونو دا دلته د میټرو ده ټیک شو کنه د دې چې زوس دا لینث معلومه من لینث د مالا په ډیسیمل کې راکړي ها دا ګوره صحیح ده یا زرا زما د ته اتوماتیک پارسل لګل کومه سیگمنټس کلاک وایز نو د به سره سړي کی چې دا لاین زمو سره سره 50 میټر ده د زمو سره 40.35 میټر ده کچته د زدي امپیریل دراشم ها خادلته کې بسنګ چلی زما چې دلته کې موږ له سیگمنټ راکا کلاک وایز سیگمنټ راکا نو د به سره وسې چې د فوټ هغه سیمبل وسره صحیح شو په ډیفرنس باندې پوه شوي کنه جی نو دا زموږ سره په میټر یعنی په امپیریل او په میټریک کې دغه فرق دی نو دا امپیریل دی راځي په دې فوټ کې لګیام دا امپیریل دی او دا میټریک سیستم دی وسه سیول 3 خو یو دی کنه سیول 3 سافټویر ما یو کلو کړه امپیریل باندې می کلو د څه کزه په میټریک باندې کلیک وکم نو وروسته امپیریل ته اړولې شم صحیح شو په خبره باندې پوه شئ کنه نو دا زموږ سره دی دا کلاس چې دی کنه په دې کلاس باندې ځان پوکو نو دا د اټوکیډ او د اټوکیډ سیول 3D دا ځان لا اټوکیډ دی کنه دا سیول 3D هم اټوکیډ دی هغه اټوکیډ او دا سیول 3D د دې لپاره هم دا یو کلاس دی دا یو شان دی ښه لکه دلته چې کوم سیټینګ کومه هغه سیټینګ بالتم کیږي فرق به څه دی په سیول 3D او په اټوکیډ کې فرق څه دی کنه اټوکیډ چې به باندې همغه هر څه کولای شو زیاتره به بلډینګ ډیزاینینګ کولای شو ټیک ده کنه وسو د دې مینو ته جوړوري او هغه د وګورنه بیا به فرق دی نه دای زم د اسانۍ د پاره به کې دله دا مینو جوړ کړی دا ټیک ده او په هغه خو ابز اوس کولاو کما وی به نه دلته براشمه اټوکیډ په کولاو کما اټوکیډ صحیح شو دا زموږ سره اټوکیډ اوپن کیږي دا چونکی بیسیک کلاسونه دي کنه نو پدې کې دا کلاس کله غوښمه خو پدې باندې غور فکر ډیر زیات پکار دی صحیح غور فکر وکوي ان شاء الله پدې کې به بیا اساني راځي پدې له سومند کې ټول پروجیکټ هم تیاری دي شي یا پدې شل منډ کې ټول پروجیکټ هم تیاری دي شي خو چې بیا په ورسته پويږي نه دا یې څه فائدہ ده صحیح ده دا زموږ سره سره اټوکیټ 2019 کولاو شو صحیح ده اوس د دې مینو چینج ده راغینه ها دا زموږ د اټوکیټ ټیبز دي او هغه زموږ سره
د سیول 3D ټیپس صحیح شو کنه ها اوس کزه چې دلته کې راشم کنه څنګه چلته کې هغه ویلکم وینډو صحیح ده لکه د دې سٹارټ ته راشم کزه په دې ټمپلیټ باندې کلیک وکم نو دلته کې هغه خبر موجود ده کنه نه زه به تل کوټي زوم کومه صحیح شو کنه دا خو د سیول 3D د پاره دی دلته کې مونږ راشو دا امپیریل دی او دا څه دی میټریک دی صحیح ده کنه کله چې مونږ په دې باندې اسی کلیک وکړو اسی بالکل په ځا په دې چې کلیک کوم نو سیټینګ با الریډي د دې هغه موجودي کدا زه دلته کې کوم دا او کدا زه دلته په دې سیول 3D سافټویر کې اوپن کوم ها صحیح شو کنه لکه که امپیریل باندې کار کوم نو الریډي په دې کې د امپیریل هغه سیټینګ یې او چې په میټریک باندې کار کوم نو څه چل وي نه میټریک هغه سیټینګ وي کنه نو زه دلته کې راځم د اټوکیټ باندې بالکل اسی کلیک کوم کله چې ما په دې باندې بالکل اسی کلیک وکړم کنه او یونټ سیټینګ ته لاړم یو ان می انټر کو صحیح شو دلته کې وګوره ډیسیمل لیکل دی دلته نو دا اوس نه په امپیریل کې دی او نه په ډیسیمل کې دی صحیح شو نو موږ به چل کو یونټ سیټینګ کې په اټوکیټ کې دلته کې سکو دا موږ ارکیټیکچر کو چرته په اف پی ایس باندې کار کو سکیل هر یو راغسته شمه فار ایگزامپل ما 1 اور 2 راغس انچز چې دی په خپل ځای باندې ټیک دی صحیح ده کنه او دا انګل د هر څه په خپل ځای باندې ټیک دی دا انټرنیشنل صحیح دی د دې څه پیګر کولې اوکې شو اوس موږ باندې باندې لکه په فوټو کې کار کولای شو فار ایگزامپل زه دې لور کوم چې مال سره راکړو 100 فیټ د مال دا ویلیو څه کی راکې 100 فیټ کې دا ویلیو راکړه اوس کچې دغه ما دا سیټینګ نه کړه یو ان سیټینګ ته تلې ما او دا مې ارکیټیکچر ته نه برابر کړه د ډیسیملی دا مې انچز اړو انچز دی زه اوګه کما زبل لاین ډرا کم کنه او هغه لاین چې ده هغه 100 فیټ فیټ وګوره لګړي زوم کما سچل کیږي دته کې 100 ولې کو چار چا پیره دي څنګه ریکټنګل ډرا شو مطلب دا چې دا ویلیو ټیک نه ده ریډ ریکټنګل ډرا شو صحیح ده کنه مطلب دا دی چې 100 اسی پریس کا اسی 100 مولې کو هوسه فوټ انچ نشان مې ورنه کو انټر مې کو نو دا وګوره مدوانو کې څومره فرق ده دغه فرق په ذهن کې ساتل صحیح ده نو کزه چې د په اټوکیټ کې کار کوم نو په اټوکیټ کې به یونټ سیټینګ کوم یونټ سیټینګ فار ایگزامپل ارکیټیکچر دا مې دغه ورکو صحیح شو کنه دا مې لاین نه واغستو 50 فیټ مې کو بیا مې 50 فیټ کو بیا مې 50 ټیک شو بیا مې بند کو ټیک شو کنه اوس چې زره دی دا ډایمنشن ګورم زه مې چې یاره دا خو 50 فیټ وو او ټول کې دا ډایمنشن او خو ډایمنشن ښکاري نه او چې بیا فول لازم کوم نو هغه د بسری کړي چې سو کنه نو دې مطلب دا چې دا دغه چې دا په ډیسیمل کې دی خاله دی دا ډایمنشن سیټینګ چې دی کنه دا په څه کې دی دا په ډیسیمل کې دی نو مطلب دا چې 600 لگا دا 50 فیټ دی نو 50 ملټیپلایډ بای 12 نو زموږ سره سره راځي 12.65 وته مونږ وی کنه نو 600 شو کنه نو دلته کې د موږ 600 ویلیو راغله خو مونږ وی نه موږ دا ډایمنشن سیټینګ هم برابر کا نو ځکه چې چلو کما ډي انټر کما دا موډیفای کما کنه ډي ډایمنشن سټایل منیجر ته راغله مکنه دی پرایمری یونټس ته جزرا شمه صحیح شو پرایمری یونټس کې بزو څنګه چې مل د ارکیټیکچر کړو دا بدل د ارکیټیکچر کم دا بون اور 2 کما ټیکسټ سایز ډیر ورکوټ دی نو هغه بزو 9 انچ کما صحیح ده او الاین به کوم چې دا موږ ته دسی شو کیږي چې هاریزونټل نه دی به دسی چې الاین کوم نو بیا به دسی ټیک شو کنه اوکے کا کلوز دا 50 ښکاری خو موږ وایو دا 50 اور کوټه دی بیا ډایمنشن سټایل منیجر ته په ډي انټر باندې رالم دا می سکو دا می 18 کو سمې کو اوس دا وګوره دا ښکاری کنه اوس په زرا شم د دې ډایمنشن وګورم نو په سیول 3D کې به چل کو په سیول 3D کې به مونږ بالکل څه قسم سیټینګ نه کوو که مونږ امپیریل کولاو کړی او که میټریک یو کولاو کړی صحیح ده که امپیریل کولاو کړی او که میټریک په دې کې مونږ هیڅ قسم سیټینګ نه کوو ها مطلب دا لکه هو صرف دغه سیټینګ به کوو چې ډایمنشن سټایل منیجر ته تللی شو دلته که تاسو د فوټ دی نشان د ګورئ دا فوټ چې دی په ډایمنشن سټایل منیجر کې تر موډیفای کا پرایمری یونټ سره ډیسیمل دا ډیسیمل دي کې مونږ غوښتنې دی والي خو دا ټیکسټ نه دی دا ول مونږ له کوټي غټ کړی دی یعنی 2 ریسایز کړو دی صحیح ده او بل یو به څه کار کړی دی چې
دته وای کنه پریفکس دته سو یې پریفکس دته وای سفکس پریفکس کی معنی کچته ته دی ویلیو نه مخ کې سری کول غواړي او سفکس کی معنی د دی ویلیو نه رستو سری کول غواړي لکه اوس د دې سیمبل په ځای باندې ز فوټ ولي کما نو دا ز اپلای کما کنه ته وګوره 58.5 فیټ ولي کو دا شان دي سب پریفکس کې د ز لیکل غواړم نو لیکل شم نو دا د زمو سره بیسیک سیټینګ نو د سیول 3D د پاره بزا اس قسم چینجز نکوما په یونټ سیټ اپ کې او الته کې په اټوکیټ کې بس کولای شم یونټ سیټ اپ کې به چینجز کولای شم دلته کې دا چې ده کنه دا بالکل ریډی کړی دی کار ده چې ډیر زیات وخت پې نه دغه کېږي ویسټ کېږي صحیح ده او الته کې خو جو هر څه په حساب کتاب باندې دي دلته کې ډیټیل ډیر زیات دي سکار په کې هغه مخکې کړی دی صحیح بیا مونږ ته پرېښو دی که نه نو دا دی زموږ سره څه د سیول 3D او د اټوکیټ په منځ کې د یونټ سیټینګ فرق و مونږ په دې کلاس کې وپېژندل که نه چې امپیریل څه ته وایي او میټریک څه ته وایي دغه دوه خبرې زموږ دپاره څه دي دا پورې دي ښه ځکه چې دا زموږ په دا موږ ذهن نشین کړو دا موږ په خپل ذهن کې کېدو لږ ورک پوهو ځان پرې پوهو نور څه په ګوګل کې هم سرچ کړو د خپلې پوهې دپاره څه کتاب راولو نو موږ به دې خبرو نه ډېر زیات ښکلي خبر شو نو دا ډېر زیاتې اهم خبرې دي وروستو خو بیا کار ډېر زیات اسان دی که نه انشاءالله دونه مشکلات پکې نشته خو چې ستا په دې خبرو باندې پوه شو ښه نو دا و زموږ سره د سیول 3D د بیسیک سیټینګ چې دی د هغې کلاس و صحیح دی که نه نو د اټوکیټ سره مونږ دی څه کړو ټیلی کړو مطلب دا چې دا د اټوکیټ او سیول 3D دپاره دا کلاس چې دی دا یو کلاس دی صحیح شو د خیره سره انشاءالله کوشش به کوم چې په دې باندې پریکټس هم کوم پریکټس نه بغیر خو نه کېږي او څه کوېسچنې نو زما نه کولی شئ په واټساپ باندې ما د فیډبیک را کولی شئ په څه ترو باندې چې ما له فیډبیک را کوئ نو را کولی شئ صحیح ده انشاءالله نیکسٹ کلاس به بیا د خیره سره اخلو د هغې پورې ما له اجازت راکړه د الله په امان